السلام علیکم ټول مسلمانانو ته سلامونه کوم ورور راغلیو د ساقي جان ور په خوا کې موجود یو داغه سره ماشاءالله زمونږ درانه مشران ناس چې زمونږ د دیر د سینې سره تعلق ساتي ماشاءالله په هر ځای کې د الله پاک پښتانه د قشان دی په اتفاق باندې ساتي لقد علم زمونږ خوا کې ناس ښکار به کنه زمونږ د ویډیو مقصد دا دی کنه چې زمونږ ساقي جان نور ماشاءالله زمونږ د مشرانو سره په شمول دلته کاروبار شروع کړی دی او ماشاءالله موږ نن ملمانه کړیو دعوت را کړی دی او د دې ځای ماحول چې موږ وکړو کنه نو مجبور یو په دې چې موږ ویډیو وکولې موږ د ډیرو خلکو لپاره ویډیوګاری کړې او ساقي جان خو بیا زموږ د پیند سره دی کنه مکمل لکه ماشاءالله لکه د سیده لکه د ورور نه چخوږي د ویډیو مقصد زموږ دا دی وروره چې ټول سپورټ کوي ساقي جان به تاسو لوکیشن کوم ځای دی زمونږ لوکیشن په خورس روډ باندې اشاره اشاره کې زمونږ هوټل دی او دا هوټل صرف مونږ د پښتنو لپاره جوړ کړل او پښتنو له پکار دي چې مونږ سپورټ کی زمونږ د هوټل وزټ کې لازمي زمونږ هوټل ته راشي مونږ ته دی وخت کې د پښتنو د سپورټ ضرورت دی باقي چې کومه خبره وي سید علي شاه تاو تم وکړي استاد ډیره مننه ډیر قدردان او درون سره او استاد وخت راکولو ډیره مننه چې مونږ لراله په دې مصروف وخت کې استاد ډیره مننه کوو او استاد دې ملګرو ډیره مننه کوو چې زموږ خپل لراله اسوک د سراشي او دغه وته نه معلوم موبایل نمبر به ته پکاري واتس اپ چې زموږ نه زه خطا یا لوکیشن د څه سره بتا د موبایل نمبر او سمارټ ټیک کې راغشته د لوکیشن ها ډایرکټ ستا پایډای کې 053 ها لالا به د موبایل نمبر وای ورګي ټول مرګري ها لالا د موبایل نمبر 053004081 ها دا نمبر دی خوراکونه ویني خو ماشاءالله بو وای دا د دې خوراکونه دي ښا ما چې دار سوره د موبایل مې راواغستو کنه ساقي جان له ما ویډیو نه کوله ساقي جان څنګه ان شاء الله د هوټل نوم د سمنګ شیر کو د هوټل کاونټر مخه د ویډیو نه پس پر سار سره د کول له خدا ویډیو به شیر کوي په یوټیوب انستګرام فیسبوک په هر لار باندې سیدا چې ساقي جان سپورټ وشو پر روان وخت کې ان شاء الله ساقي جان بل هوټل باسي په یو نوې لوکیشن چې د پښتنو خدمت وکړي ساقي جان او سره د ساقي جان چې کوم مرګري دي صحیح ده کنه لالا ان شاء الله بس ټول دا ویډیو شیر کوي د روان ویډیو انتظار کوي ځکه چې ساقي جان هوټل ګور ډېر خسته دی د غون هوټل وزټ وکړو روان ویډیوګان انتظار کوي د الله په امان